जी मोंग शुगर मरीज़ानों په حساب کې شپږم نمبر دی زموږ پاکستان او جی ډیر دی او د تشویشناک خبره ده دی چې زموږ ملک کې چې کوم مریضانو زیاتېدو تعداد دی هغه سپیډ د ټولو دنیا نه زیات دی یعنی کېدای شي چې راتلو 15 کالو کې زموږ نمبر به دویم یا دریم ته ورسي یو تند ډیر راځي سړی ته کېږي ډیر او کله کله لوګم زیات شي او بیا د دین علاوه ستړیواله پکې ډیری چې سړی ستړی کېږي او دا واړه بول ته شمچازي ول ډیر ورسي خو یو ډیره غټه علامه هغه چاته وشي نو هغه لازمن پکار دی چې ډاکټر سره مشوره وکړي که بغیر سوجه داغه وزن کمیدل شروع شي نو دا ټول داغه علامات دي د شوګر او د شوګر د مرض او شوګر چې داسې مرض دی چې دا سړی پټ پټ خوري لکه دیمک په شان دي خوري هغه د ایشیا خلک لایف سټایل چې کوم دی زموږ طرز زندگی چې کوم دی هغه غټ وجه ده دی زموږ ژوند کې ورزش ډېر کمی دی خوراک کې غوړ زیات دی وخت زیات دی نه په خوراک په ټایم دی نه خوب په ټایم دی او ورزش غوړ وشته نه دا خصوص دی او دا زموږ لایف سټایل د ایشیا والا لایف سټایل چې دی په دې وجه پاکستان کې انډیا کې سریلانکا کې دا د اوس د شوګر تعداد چې دی د دې سپیډ زیات شوی دی